زلمی په غرونو کې غمی لټوي، پیغلی لونګ غواړي ګورګوري غواړي، دا دمخان د ګوتو دم وتی دی، درخو رباب غواړي سندرې غواړي. دا صاحب شاه صابر په دې ښایسته شعرونو د کلام دپاره ډېر ګران محترم عبدالمحمود فیض صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او خپل کلام وړاندې کړي. ښاغلی فیض المحمود فیض. دا یو فکر دی مشرق او مغرب. مسخیل صاحب چې د انسان روحونه دو دي، د انسان روحونه دو دي، مثلث او دایره دي. د انسان روحونه دو دي، مثلث او دایره دي. مثلث حرکت شعور دی، دایره کې لاشعور دی. هم د ځمکې دوه حرکته، طولانی محوري ښکته، پرې آباد دي درې مخلوقه، انسانان جن ملائکه. په انسان غالب شعور دی، مثلث باندې مامور دی. په انسان غالب شعور دی، مثلث باندې مامور دی. دایره کې جن ملک دی چې په ځمکه په فلک دی. چې غالب په دایره شي نو انسان رتبه واله شي، چې غالب په دایره شي نو انسان رتبه واله شي. شي خبر د راز و نیازه، د رموز ردم و سازه. متعارف د ملک جن شي، نازک سمه نازک بین شي. متعارف د ملک جن شي، نازک سمه نازک بین شي. زی مشرق مغرب طولان تا، محوری گردش کے ځان تا. د شمال جنوب طرفه زی راځي تر سترګو رفه. او دا احوال زما فکری دی، فیض را کړی منطقي دی. او که د صدر صاحب اجازت وي نو وړو کې غونې کلام اسیر صاحب وایي لر لارې د بر لارې، لر لارې د بر لارې، ښکارې په نظر لارې، او مخ دې د قمر لارې، وایستې پنمر لارې. او خار د غاصبانو شو، نه پرېږدي اکثر لارې. زه لیونو ونیسئ اوس چېرته د غر لارې. او ناست په انتظار یمه ساره مدور لارې. او امن بې حجابه شو، امن بې حجابه شو، وایستلې شر لارې. او غواړې که دیدن پکې نیسه د ګودر لارې. غواړې که دیدن پکې نیسه د ګودر لارې. او زار دې د بڼو شمه شماري په ځیګر لارې. او ستا د دیدن لار پسې فیض پرېږدي اکثر لارې.